السلام علیکم ورحمۃ الله. لکه تاسو ته معلومات ده په دې خبر هم یاستئ چې ګاونډ هېواد یو ناڅاپي زموږ ستاسو چې کوم وروڼه مهاجر پراته وو د هغې په راویستلو باندې شروع کړې ده او حتی دلته موږ راوړو تاسو ګورئ دا هغه پنډغاړی دی چې پرخم نه مهاجر راوړي دلته بیا یو څه مودې لپاره دلته ایسارېږي تر څو پورې د هغې ثبت نام او د هغې هغه مسیر یا مثلا ترانسپورټیشن دا سیستم ورته مختلفو ولایتونو ته برابر کړي البته دولت لخوا. نو دلته واقعا حالت دومره سخت دي ګرمي هم د تاسو وینئ ماشومان اکثره په موټرو کې منتظرې کمپلې اچولي یا د خیمو کې خو بیا هم دولت یا مثلا مرستندویه ټولنې که درته ووایم خارجي مرستندویه ټولنې اوس فلحال لپاره دې ځای کې نشته دي بنا پر هر مشکلاتو فقط یوازې دغه داخلي خیریه بنسټونه دي ځینې بعضې داخلي ادارات دي چې الحمدلله هغې خپل تر وسه و توانه لګیاو دي. دا اوس هم دلته د خیمو کې زیات داسې کورنۍ شته دي چې د هغې نران یا مثلا مردانه یې هغې په اخواته په جیلونو کې پراته دي. مثلا دلته یو ملګری قاري صاحب ولاړ د هغه ویل چې ځینې کورنۍ کې داسې وخت راشي چې یوازې زنانه یې راشي چې د هغې کوم نارینه دي هغه هلته بندیان دي یا مثلا ځینې کورنۍ داسې دي چې هغه نارینه دلته یي زنانه یې بندیان دي. بعضې وخت کې انسان فکر وکړي چې یو مسلمان او ځان ته اسلامي هېواد بیا هم وایي تر ټولو کې ځان پورته هم نیسي نو په دغسې شرایطو کې بیا خپل په مسلمان ګاونډي باندې چې ښه پوهېږي چې هغه هلته مشکلات ستونزې دلته یو د چا کاروبار جوړ شي او هغه په یو دوه ورځو کې د هغه ختمې حتی دوکانونه یې لوټ کېږي د هغه مال او هغه ته سترګې پټې کړي نو فکر کوم چې داسې ډېر ظالمه خلکو هم دا کار نه کوي. نو اوس زموږ غوښتنه تاسو څخه دا ده چې دغه خلکو ته فلحال لپاره د څښلو صحي د څښلو اوبه همدارنګه خوراک لپاره خوراکي مواد او هغه نور بیا د دې اوسېدل په نورو ولایتونو کې مختلفو ولایتونو ته تګ هغه بیا بعدي خبرې دي خو اوس لپاره دغه خلکو ته ډوډۍ د خلکو لپاره پاکې اوبه او دغه شیانو ډېر اشد ضرورت دی چې دوی که ګېټ نه راوړي که داسې څوک زموږ او ستاسو تجار وروړي چې ووایي چې د یو میاشت لپاره د ورځې 200 نفرو 100 نفرو ته زه ډوډۍ ورکوم. همدارنګه مثلا خیریه ټولنې خصوصا بهرمیشتي زموږ مساجد هلته لري هغې بیا خپلې ټولنې لري چې هغې ووایي چې مثلا د ورځې 1500 کورنۍ ته موږ ډوډۍ ورکوو. نو زما په فکر باندې دغه وایي دې خلکو سره غټه همدردي وي ځکه ډېر مشکلات دي ستونزې شته